بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ او ښه راغلاست درته وایم. تاسو ته مخکې مو هم وویله چې موږ به په دې خپرونه کې ستر شخصیتونه له ځان سره مېلمانه کوو، د هغوی پر ژوند باندې، د هغوی پر اخترونو باندې به له هغوی سره بحث او خبرې کوو. د پروګرام په دې برخه کې یو ستر مبارز شخصیت له ځان سره لرو، هغه څوک چې کلونه کلونه د افغانستان د خلکو لپاره کار کړی دی، هغه څوک چې د خلکو په منځ کې پاتې شوی دی او لا هم کار کوي، حوصله لري. څوک به وي؟ اوکې دوستانو، زموږ سره د خپرونې په دې برخه کې ستر شخصیت، هغه څوک چې سترې لاسته راوړنې لري، هغه څوک چې واقعا کار یې کړی د خپلو خلکو لپاره او د دې هېواد لپاره، زموږ سره د افغانستان د اسلامي حزب مؤسس عبدالهادي ارغندیوال صاحب میلمه دی. د دوی سره به د دوی پر فعالیتونو باندې، د دوی پر لاسته راوړنو باندې او د دوی پر اختریزو شیبو باندې بحث او خبرې کوو چې دوی په ځوانۍ کې، په ماشومتوب کې اخترونه څه ډول وای. ارغندیوال صاحب ستړي مه شئ او خوشحاله یو، موږ ته دې البته افتخار او چې راغلئ زموږ بل نه مننه قربانه، ډېره مننه او بیا دې هم اختر مبارک وي تاسو ته. سلامت اوسئ، تاسو دې مبارک وي. بسم الله الرحمن الرحیم. که اجازه مو وي زه اول تاسو ته او بیا د تلویزیون کارکوونکو ته او بیا خپل وطنوالو ته د زړه له کومې نه اختر مبارکي وایم. الله دې د مونږ په ملک کې امن او صلح راولي چې اختر رښتینی اختر شي. مننه. زه هم په خپل وار سره د اختر مبارکي تاسو ته وړاندې کوم. غواړو پیل د دې څخه وکړو چې د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیل کړه، چېرته لاړل او کوم کارونه ترسره کړه؟ بس اوله ورځ خو لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ اول د اختر لمونځ ده، نو پس له هغه نه کور ته راغلي یاستو، نور مصروف یو په کور کې. د اخترونو راته ووایاستئ ارغندیوال صاحب، کوم اخترونه مو ډېر ښه اخترونه وله؟ د ځوانۍ، ماشومتوب، عموما ځینې کسان وایي چې عمر چې هر څومره زیاتېږي اخترونه بې خونده کېږي، تاسو څه ډول؟ والله د مونږ ماشومتوب اخترونه ښه اخترونه په دې وه چې په ملک کې جنګ نه وه، په ملک کې ناورین نه وه. موږ سهار چې کېده د اختر په ورځ کې بس یو جمع سره راټولېدو او کور په کور ګرځېدو او چا چې موږ ته اختري راکول نو هغه په ارتباط ډېر ښه نیت هم درلود چې او توصیف هم کول. څوک چې د اختري نه راکول نو بیا چې واتوګلو کنځاوې مو کولې. حتی دې حد کوم چې کنځا مو هم ورته کول چې ولې اختري رانه. نو هغه کوم اختری و چې هغه څوک چې تاسو ته یې ډېر اختری درکړی او تر اوسه پورې ستاسو په یاد اوسي؟ وله موږ په کلي کې ګرځېدو، داسې کور په کور ګرځېدو او هغوی یو شی راکول، یا هګۍ جوشول شوی هګۍ راکول، یا میوې راکول، یا پیسې. موږ همیش ماما ته منتظر وو چې کله راځي یا کله به موږ ځو چې ورنه اختري واخلو. دغه دود تا څومره ساتلی دی؟ ماشومان کله چې هم اوس هم ماشومان همدا هیله لري، ځکه هغه فکرونه ورسره دي چې اختری واخلي له چا نه، ځکه که څه هم دغه کورونه سره لرې شوي دي. اوس مخکې به کلي کې یو بل سره تګ راتګ زیات و، نو ماشومان به ټول کلي په کلي باندې، کور په کور باندې ګرځېدل ډلې ډلې. خو اوس فکر کوم په ښارونو کې دا خبرې نشته دی، په کلیو کې پاتې. اوس تاسو ماشومان څنګه ارزوئ کله چې ګورئ؟ مدا زما هغه پخوانی تاریخ مې را په یادېږي، دې له خاطره چې کوم ماشوم زه ووینم حتما ورته اختري ورکوم. حتی موږ معمولا په دوهم د اختر کې د حزب عمومي اختري ورځ وي، نو په هغه کې چې څومره ماشومان راځي زه په جیب کې پیسې تیار ورته برابروم چې هغوی ته ورکړم، ځکه چې هماغه ورځ مې په یادېږي چې موږ چا چې پیسې نه راکول ورته موږ کنځاوې مې کولې چې واتو. خدای مې قسم چې تاسو ته څوک کنځا ونه کړي په همدې خاطر باندې خو هغه مجال نه ورکوو چاته. نو ارغندیوال صاحب، تاسو څنګه چې پوهېږئ تاسو د ټولنې یو فعال مشر هستئ، نو ستاسو په نظر باندې اختر کې د مشرانو دنده څه ده او څه پکار دي چې د کشرانو لپاره یې وکړي؟ مخکې له دې چې دا خبر ته دا سوال ته ځواب ووایم، ګران ورور مخکې ما په هکله وویل چې د مؤسس د حزب اسلامي، زه مؤسس د حزب اسلامي نه یم. خو ډېر وخت کېږي په همدې برخه کې کار کوئ تاسو. په حزب اسلامي کې مو 45 کاله پرلپسې مو زحمت ایستلی او کار هم کړی ده. اوس د تاسو سوال ته راځو. مخکې یاده وکړله چې
دغه څومره مو دا دود ساتلی دی او څومره د مشرانو یعنې دغه وظیفه دنده څه ده چې د ماشومانو په برخه کې د اخترونو کې وکړي؟ وله زه خو دې سره خاص مینه لرم چې دغه دود دا موږ د وطن دود دا وساتو او هڅې او کوشش مې همیش دا وي چې حتی په غټو اجتماعګانو کې هم دا مسله رعایت کړي. کرزي صاحب نه مدیر خوښ و په دې چې هغه په دې اختر ورځ کې هر یو ته 100 روپۍ ورکول ماشومانو ته. دا دود یعنې هغوی هم ساتل؟ په ریاست جمهوري کې موږ چې تلو هلته په ریاست جمهوري کې دا ماشومان یو هم بې اختري نه پرېښوده. که تاسو راته ووایئ چې عموما اوس هم د خلکو په منځ کې یاستئ 45 کاله کېږي چې د حزب په همدې برخه کې کار کوئ، بېلابېلو برخو کې د خلکو خدمت کوئ. عموما د اختر په ورځو کې کوم پروګرامونه دي چې تاسو په لاره اچوئ؟ کوم کارونه دي چې تاسو یې کوئ د خلکو تر منځ؟ ما خو اختر ورځ پس لمانځه نه معمولا کور کې یاستو ځکه چې دوستانو خپلوانو نږدې خپلوان راځي کور. دوهم اختر مونږ سهار نه تر غرمې پورې په دفتر کې یاستو یا کوم ځای کې چې مونږ اختري پروګرام نیسو. نو هلته په زرهاو خلک راځي او هغوی سره اختري کوو، غرمه ډوډۍ هم سره یو ځای خورو او بیا پس له هغه نه هر یو ځي خپل پروګرامونو ته. دوهم د اختر کې مونږ خپل دوستانو کورونو ته ځو او دریم بیا پس خپل کور کې نورو ته منتظر کېږو. هغه پخواني دودونه څومره پاتې دي ارغندیوال صاحب؟ تاسو پخوا یعنې د ځوانۍ مرحلې کتلې په کلیو بانډو کې یا د خلکو په منځ کې پاتې شوي یاستئ، څومره دغه دودونه پاتې دي په اخترونو کې چې خلک یې عملي کوي؟ دې کې شک نشته چې د حالاتو بدلولو سره دغه دودونه هم سره تغییر کوي. په ښارونو کې په کلي کې ژوند سره ډېر فرق کړی ده، خصوصا اوس چې ژوند لږ څه کمپیوټري هم سوی ده، په دې کې ډېر بدلونونه راغلي دي. په هر صورت په افغانستان کې تر ډېر اندازه پورې په ټول ملک کې چې تاسو وګورئ هغه پخواني دودونه تر اوسه پورې هم ژوندي ساتل سوي دي. هغه هم د کلیو بانډو کې ځینې سیمو کې حتی په ښارونو کې هم تاسو وګورئ همدا تګ و راتګ خپلو خپلوانو ته دا دلته موجود ده. نو لکه څنګه چې په اختر کې ډېری خلک چې یو بل څخه وران یا مرور وي هغې په خوله کېږي بیرته، نو ستاسو په ژوند کې هم داسې څوک شته چې تاسو ورنه خفه یاستئ یا هم تاسو نه هغه خفه اوسئ او تاسو تر اوسه پورې ورته او د اختر مبارکي ورته ورکړې نه وي؟ انشاءالله چې زه د چا نه نه خفه یم او نه څوک ما نه خفه وي، خو که څه اندک رنجي خبره هم وي زه اختر ورځ کې د هغوی کور ته ورځم چې هغه هم ختم سي. واقعا یعنې دغه دود چې مخکې زمانو کې زیات و چې څوک به خفه و په اخترونو کې به حتما سره یو ځای کېدل، یعنې دا مو اوس هم همداسې جاري ساتلی دی؟ موږ هم جاري ساتلی دی. واقعا ارغندوال صاحب د کورنۍ ژوند راته ووایاست چې څو اولادونه مو دي او اولادونه مو څومره د درس په ګاڼه باندې سنبال ساتلی دي؟ څومره مو دغه خپل دودونه او عنعنات ورته دغه کړي چې پر دې باندې تاکید مو کړی چې باید ویې ساتي دوی هم؟ زه دوه لوڼې لرم او زامن نه لرم. یو لور مې واده شوی ده او بلې نوې د پوهنتون نه خلاصه شوه. د لمسیانو خاوند هم یې نو هغوی به هم؟ وایي هم لمسۍ هم لرم. واقعا هغوی ته به نو ځانګړې عیدي ورکوي؟ هغه اتفاقا دلته نشته، په امریکې کې د خپل میله سره هلته درس هم وایي. کله کله دې ته دغه کوي چې کاش دلته وایي چې اختر کې مو لیدلی وای. دا د لمسیانو لیدنه دا به فکر کوم تاسو ته نو زیات معلومېږي؟ طبعا دا یو طبیعي خبره ده، دا د انساني فطرت سره سمون خوري چې کله هم زامن وي، لوڼې وي، بیا د هغوی بچیان وي، طبیعي سره مینه پیدا کېږي او دا د وینې ارتباط ده چې خامخا دا مینه موجود وي. واقعا دا چې تاسو دومره طبعا چې ډېر اخترونه به تاسو تېر کړي اوسي په خپل ژوند کې، نو داسې کوم اختر و چې تاسو ته ډېر ښه اختر و او تاسو یو ښه خاطره په ذهن کې لرئ چې اوس موږ ته ووایي؟ هغه پخواني ما عرض وکړه چې پخواني اخترونه ښه وه. کله چې موږ د جنجالونو سره ملک سر شوی ده، د هغه نه پس ده
د ما ښه اختر نه په یادېږي. پروس کال مې د اختر په ورځ کې د فیسبوک خلاص کړ چې یو شعر یې راته لیکلی و چې اختره مه راځه چې جنګ دی دلته. نو د اختر په ورځ کې ما ته ژړا راغی چې رښتیا هم په دې ملک کې د مونږ میندې، د مونږ خویندې، د مونږ وروڼه د دې په ځای چې خوشحالي وکړي په غمونو کې اخته دي، او ورځ تر بله په دې ملک کې جنجالونه زیاتېږي، مشکلاتونه زیاتېږي. متاسفانه کلونه کیږي چې موږ د نورو په پروګرامونو کې په خپل ملک کې استعمالیږو او په خپل خاوره کې په خپل کور کې ورم بل کړې ده. نو ما په یو بیان کې هم مخالف د حکومت ته خبره کړې وه، هم حکومت ته مخالفینو ته هم دا ویلي وه چې که رښتیا هم تاسو غواړئ چې په دې ملک کې امن و صلح راسي او په دې ملک کې نور خلک حاکمان نه وي، خارجي قوتونه دې ملک نه ووځي، راسئ چې جنګ بند تر څو چې جنګ ادامه وکړي. دلته خارجیانو ته هم پلمه موجوده وي چې دلته جنګ ده او موږ یو ضرورت ده چې دلته پاتې شو. همداراز حکومت ته پیغام دا و چې تر هغه وخته پورې چې جنګ ادامه کوي د تا ضرورتونه او مجبوریتونه دې ته د هڅوي چې د نورو خلکو خبره ومني او خپل ازادي له لاسه ورکړي. راسئ چې آزاد سو او پس له ازادي نه دا خپل ملک آباد کړو. تیر کال اختر اوربند تاسو هم ځای ووتلی د دغه خوشحالۍ نه چې دا خلک برخمن وو، تاسو هم ولیدل؟ بلې ما خلک ولیدل چې څومره په خوشحالۍ سره دین استقبال کول، او د مخالفینو هغه کسان هم چې په اختر ورځ کې ګرځېدل راګرځېدل ډېر په خوشحالۍ سره ګرځېدل او داسې احساس کول چې خپل ملک ته راغلي دي. خو متاسفانه د هغه کسانو اهداف دلته ترسره کېدل نه کوم چې د جنګ پلانونه د موږ په ملک کې جوړوي. یعنې تاسو هغه حالات ولیدل، داسې مو تمه وکړل چې کاش دغه دایمي همداسې واوسي؟ یقینا هر افغان دا هیله لري چې په ملک کې امن و صلح و ثبات راسي. افغانستان یو د هغه ملکونو نه دی چې د معادنو له نظر نه او د امکاناتو له نظر نه افغانستان الحمدلله ډېر غني ملک ده. په ټول نړۍ کې افغانستان شپږم ملک د امکاناتو له نظر نه دی، خو متاسفانه دا مجال او دا فرصت موږ ته نه راکول کېږي تر څو چې دغه شتمنۍ نه موږ استفاده وکړو او د خپل خلکو په ګټه استعمال کړو. نو نظري په خپرونه کې گیم هم لرو، څنګه د خوښه چې گیم ورته معرفي کړي؟ ارغندیوال صاحب به یو ورقه پورته کړي چې څه ورته وځي نو هماغه تحفه به موږ ته راکوي. تاسو وایاست که زه خپله ووایم؟ تاسو ووایاست، تاسو اعتماد لرم. نه پوهېږم، یو دانه یې لیکلی و، تقریبا شل دغه دي، په دې شلو کې یو دانه لیکلی و. ورکه چې خپله یې ووایي. اختره بلکل زه اوس ورکوم. تاسو موږ ته اختره راکوئ. دغه چانس ارغندیوال صاحب ته درکړو. دا هم زموږ د الچا خبره هغه د لمسي تنده یې پر موږ باندې ماته کړه. ډېره مننه ارغندیوال صاحب، الله مو خوشحاله لره، ډېره زیاته مننه. او هیله ده چې تاسو هم په ژوند کې د دغسې ورځې شاهدان واوسئ لکه څنګه چې د تېرې اختر تاسو شاهدان وئ. او انشاءالله چې زه یقیني یم چې تاسو په ژوند باندې دغسې حالات ګورئ په افغانستان کې چې ټول وروڼه به یو بل ته غاړې ورکوي سره. پیغام مو د اختري په صفت لیدونکو ته څه نظر افغان ولس ته څه دی؟ زه خو خپل ګران وطنوالو ته دا وایم چې راسئ ټول سره متحد واوسي، اختلافونه یو خواته پرېږدو. اختلافونه د موږ د دې سبب ګرځي چې په موږ کې جنجالونه او مشکلاتونه جوړ سي او نور خلک د موږ د استعمال تمه ولري. که چېرته موږ سره متحد واوسېږو، که چېرته اختلافونه ختم کړو، که چېرته د فارسي و پښتو و تاجک و ازبک و هزاره و د دې مسالې په ځای
افغان خبره وکړو چې ټول افغانان یاستو او سره ورونو او خویندو یاستو نور نو بیا خلک نشي کولی چې د مونږ په منځ کې اختلاف ایجاد کړي. زه دا هیله لرم چې په راتلونکي اخترونو کې داسې یو صلح او امن په ملک کې راسي چې مونږ واقعا تمثیل د یو واقعي اختر وشو کولی. او ما الله سره تعهد کړی ده چې تر 3 د ژوند پورې خپل هڅه او کوشش به دوامداره ساتم چې په خپل ملک کې امن راولم او د امن په څنګ کې آبادی او انکشاف اقتصادي وده منځته راسي تر څو چې موږ سلسله آزاد سو چې آباد نسو چې خپل ملک کې اقتصادي وده ونه لرو بیا موږ اسیر کیږو او د نورو تر پښو لاندې کیږو. نو پکار دا ده چې د ازادۍ په څنګ کې موږ د آبادۍ فکر هم وکړو او د خپل ملت په خاطر او د خپل ملک په خاطر تلاش وکړو. افغانستان د موږ مشترک کور ده او هیڅوک نشي کولی چې ووایي چې دا د ما کور ده او د بل چا نه ده یا ټول یې د ما ده یا نیم یې د ما ده. موږ ټول افغانان یاستو، فرق نه کوي چې کوم قوم پورې مربوط یاستو. څوک چې په دې سیمه کې په دې خاوره کې اوسېږي چې نوم یې افغانستان ده هغه افغان ده. نو دې له خاطره زه ټولو خپلو ګرانو وطنوالو ته د مینې د محبت د اخلاص د صمیمیت خبره کوم چې راسئ نور دا اختلافي خبره پرېږدي. اقلا په دې اوسني حالاتو کې چې د مونږ ملک ناورین خواته روان ده په دې اوسني حالاتو کې اختلافي خبره د سر نه به پرېږدو. که د ما نه څه غلطي کېږي په یو مورد کې یو انساني غلطي په حیث یې وشمېرئ، نه دا چې هغه نه یو ډندوره جوړه سي او بیا نور اختلافاتو ته لمن ووهل سي. راسئ چې وروري وکړو، راسئ چې نور د اختلاف خبره په دې ملک یو بل وزغمو، یو بل وزغمو او یو بل سره مرسته وکړو تر څو چې یو سالم آزاد او آباد افغانستان ارغندیوال صاحب واقعا ستاسو غوندې شخصیتونه مونږ په افغانستان کې لرو خو ډېر لرې دي. الله دې وکړي چې دغه ټول سره یو ځای شي، دغه فکرونه سره یو ځای شي او د دغه افغانستان د دې ځورېدلي ولس لپاره کار وکړي او تر څو دغه واقعي حالت ته به ورسېږي. خپل ټول کوششونه به کوو. ما په 2 وزارتونو کې هم خپل اعظمي کوشش کړې ده چې خپل ملک ته خدمت وکړم او په کارونو کې هم عدالت او انصاف په نظر کې نیولې ده چې هیڅ ځای کې د چا حق ونه سوځول شي. همدې له خاطره چې کله په وزارت کې خلک مقررېدل په اول ورځو کې لږ شکمن سوی وم. دې له خاطره ما په خپل دفتر کې امتحان اخیستل او د امتحان کسانو ته مې ویل چې تاسو ما په دفتر کې کښېنئ اول د امتحان واخلئ او زه په خپل میز کې مصروف وم خو ټول فکر مې دوی ته و چې ودرې چې واقعا عدالت تامینېږي که نه. موږ عدالت ته ضرورت لرو خپل ملک کې. هیله ده ټول مشران هم دغسې کړنې ترسره کړي تر څو موږ یو شفافه او هغه کسان ولرو په اداراتو کې چې هغوی کار کوي. ډېره زیاته مننه چې راغلی سره د مصروفیتونه موږ ته مو وخت راکړ تر څو له تاسو سره خبرې ولرو، اختري د شیبې ولرو. موږ ډېر زیات خوشحاله کړو. بیا هم تاسو ته اختر مبارکي وایم او د تاسو له لارې نه ټول خپل ګران وطنوالو ته اختر مبارکي وایم. الله مو مل الله مو خوشحال سره. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم زموږ میلمانه شته دی، له نورو میلمنو سره به هم بحث او خبرې کوو.